ډېر سوال کړل چې د زنانه لپاره بنگړي اچول ضروری دي یا نه دي. ځکه چې ما ورېدي دي چې کمی زنانه بنگړي نه اچي نو دا زنانه د نارینو سره مشابهت اختیاري او د نارینو سره مشابهت اختیارول دا حرام عمل دی او په داسې زنانه باندې لعنت ورېږي. پلیز په دې حواله سره زمونږ رهنمایي وکړئ. ګوره زنانو لا پکاردار چې زنانه خپل خاوند لپاره ځان ښایسته کوي، خپل د صفایي خیال ساتي، دا شریعت وي، او خپل د حسن او جمال خیال ساتي. ځکه بهترینه زنانه هغه ده په حدیث شریف کې راځي چې کله د دې خاوند دې ته وګوري او دا خپل خاوند چې کوم دی خوشحاله کړي. ظاهره خبره ده چې دې ځان بناو کړي، ځان سنگار کړي، ځان خیسته کړي، چې کله خاوند ته وګوري نو خاوند به خوشحاله کیږي. د خاوند چې کوم ميلان دی هغه به خپل زنانه طرف ته کیږي، خپل خزي طرف ته کیږي. نن سبا کې ډېر شي زنانه داسې دي چې یار مولوي صاحب زموږ لپاره تعویض خاوند چې کوم دی هغه ما طرف ته توجه نه کوي، زما طرف ته ميلان نشته. نو په دې کې ټول لغټ لاس تاسو خپل لې چې کمی زنانه خپل ځان خپل خاوند ته نه سنگاري، ځان نه خیسته کوي، خپل د صفای خیال نه ساتي، نو تاسو ما دا وایي داسې زنانه طرف ته به د دې خاوند ميلان څنګه وشي؟ دا د زنانه په خپل اختیار کې ده چې خپل د کردار سره، خپل د اخلاق سره، خپل د جبې سره، خپل د بناو سنگار سره، خپل د خایس سره دا چې کوم دي دا د زنانه لپاره ضروری ده چې دا اختیار کې او خپل خاوند چې کوم دي خپل په شکنجه کې راوالي. بیا تاسو ته تعویض کولو ضرورت نشته. شریعت خدا وی تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه زنانه ته بهترینه زنانه ویلي، هغه خزي ته بهترینه خزه ویلي چې کوم خزي ته خاوند وګوري دا خپل خاوند خوشاله کی. نو پته کې ډول ډول سنگارو ته ویل کېږي، په دغه کې بنگړي پرځي. بهرحال د نارینه سره مشابهت اختیارول خو ناجایز عمل دی. دا د نارینه سره مشابهت نه دی، لیکن د زنانو لپاره بهتره ده چې دا بنگړي استعمال کړي. او دا بعض زنانه داسې چې دا غوسره سونه پرته د پوزي جګم میخګیو ته هغه وسري مونډره وسري، لیکن هغه په پیټه کې هغه استعمالي نو په کار دا تاسو دی لپاره غسري چې دا تاسو اچوي خپل خاوند د جګم دی خپل ځان جګم دی سنگاروي چې تاسو خاوند جګم دی هغه تاسو طرف ته ميلان وي، تاسو طرف ته متوجي بار جګم دی په غلط زینو کې جګم دی خپل تعلقات په غلط زینو کې نستواري. د دې تاسو قصور واري کچره تاسو خپل د پاکي خیال ساتي، خپل د حسن او جمال خیال ساتي، نو په دغه صورت کې تاسو خاوند مست تاسو طرف ته ميلان وي، بیا تاسو ته تعويض کولو ضرورت نشته. بهرحال دا سوال کړل چې زنانه لپاره بنگړي اچول، بهرحال بنگړي اچول نه اچول د دې جواب ما تاسو لدا درکو چې زنانه د پکار ده چې حسن او جمال چې څومره طریقې دي اختیار کې خپل د خاوند لپاره. ډیر شي زنانه دا چې کله په ودونو کې زی ځان سنگاري ځان خيسته کی، لیکن په کور کې دنه چې کوم دي هغه ځان چوړي جوړ کړي. خاوند ته چیرې نو ظاهره خبره ده خاوند مغه څه خوشاله غي طرف ته ميلان څه وشي. نو پکاردار چې زنانه خپل د صفای خیال ساتي، خپل د کردار خیال ساتي، خپل د جبې خپل د اخلاق سره سره خپل د حسن او جمال خیال ساتي، خپل د بناو سنگار چې کوم ډول له داغین خیال ساتي چې کله خاوند راځي دا په داسې حالت کې چې خاوند ته وګوري خاوند خوشاله شي، په دې باندې بده ته اجر ملاويږي، ثواب او ته ملاويږي. او دویمه خبره ده چې دې خاوند چې کوم دی هغه چې کوم دی هغه بیا دی هغه بیا د بل چانه بیا دې د تعويض کولو ضرورت نشته. امید کوم چې مسله تاسو سمجھ کې راغلی. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.